بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دوستانو، دا زمونږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس پښتو کې ورسره لیکلي نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې، او زموږ د یوټیوب چینل هم شینواری سپیکس، ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. په ټیک ټاک کې هغه وړي ویډیو اچو، هغه د میچ دوران کې څه سلسلې روانې د هغې په اړه باندې. ښه، اوس راځو د نن پرون خو موږ ویلو چې ملتان سلطان به یې ګټي، هماغه کار وشو. ملتان سلطان د دې ټورنمنټ یو بهترین ټیم را روان دی. افسوس چې زموږ رحمان الله ګربز پکې نشته دی، مګر بیا هم ټیم یې ډېر ښایسته بیلنس او ښه ټیم دی. د نن لوبو په اړه اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمو ترمنځ لوبه وشوه. موږ ویلو چې اسلام آباد یونایټډ به دا لوبه ګټي، هماغه سلسله وسوه. یو تقریبا د دې ټورنمنټ هایست سکور، زیاتترین سکور 240 رنزې اسلام آباد یونایټډ وکړې. عثمان خواجه پکې 105 ناٹ آؤٹ وکړه. ډیر د بیټینګ بهترینه وکټ او کوم بیټسمنان چې په کلار اول سر کې ځان سیټ کې بیا وروسته ورته بال سم فوټبال ښکاري، نو عثمان خواجه هماغه لوبه وکړه او کالن منرو ورسره خپله تیزه لوبه کوي نو چټک. ښه، د اسلام آباد یونایټډ بالینګ نن هغسې نه و، نن یې بالینګ لږ کمزوری و، کپتان ورسره نه و، یو بل بیټسمین هم ورسره نه و، بالر نو ټیم یې هغسې نه و، مګر بیا هم زیات سکور وکړي. چې کله دغه د پېښور زلمو بیټینګ راغی، فلیټ وکټه وه، زموږ حضرت زازي صاحب ښه چې یو مشکل لرو. ګوره، حضرت زازي یو سکور وکړي، په ټیلنټ او استعداد یو شی دی، مګر ټیمپرمنټ بیل شی دی. ستا چې کوم استعداد دی، هغې استعداد نه زیات استفاده کول دا مهمه ده. داسې نه ده چې ته اوس راشې په یو میچ کې د ټینس بال غوندې 80 رنزې وکړي، 80 رنزې وکړي، یا نجیب الله زادران هم همداسې وکړه، بیا کنسسټنټلی فیل سو. داسې نه، ښه پلیران هغه یي چې کله دوی سکور وکړي، فارم کې شي، نورم هغه نیچرلی یو کانفیډنس ورسره یي. په بل میچ کې چې راځي بیا کوشش کوي چې یو میچ کې مثلا تا سلیزه سینچري والی، ته به بل میچ کې 50 شپېته 80 کوي، سلیزې کوشش به کوي. څومره چې هماغې نه استفاده کولی شي همدا مو کوي. نو حضرت زازی صاحب نن راغی، اول بال د هغسې پورته کوي چې دې نه مخکې میچ کې زما ورته فکر و امیر یامین ورته همدغه ځای کې بال کړی او د په میډ وکټ باندې شپږیزه والې وه، مګر دا اول بال و، فرست بال آف د میچ. ضروري نه چې ته همدې آف سټم نه دا بال راپورته کړې او لیګ سټم ته یې وهې، ډاون د ګراونډ یې وه، آف سایډ ته یې وهه. پلیر خو همدې ته انټرنیشنل پلیر کې او مونږ کې فرق هم دا دی. انټرنیشنل پلیر باید بال د میرټ مطابق ووایي، د آف بال به آف ته وهې. که ته سلاګینګ هم کوي، دنیا کې دغه شته دی چې هیټینګ کوي، مطلب گلین میکسویل یې کوي، هر طرف ته لوبه کوي. نور د کالن منرو ته وګوره په همدې میچ کې چې کوم طرف ته بال ورکوي هماغې طرف ته شاټ وهي، مګر زموږ زازي صاحب اولنی بال د آف سټم نه راپورته که واهی، نو هغه څه شی شو، تیرې پکس و چې بال در باندې معمولي باونس شي درنه، او یا د لاس کې بیټ تاو شي، پورته شي، ایسته هغه لاړ شي، نو فیلډر یو بهترین کیچ واخیسته، په 0 باندې آوټ سو. ښه موقع یې مس کړه، نن بیا د سکور موقع. ما خو مخکې ویلو که دوی کنسسټنټ سکور وکړي په همدې پی ایس ایل کې بالران بهترین بالران دي، نو په راتلونکي سپټمبر کې ډېره ښه موقع ده. 10-12 د انګلستان پلیران او داسې نور پلیران اویلیبل نه دي په آی پی ایل کې. زموږ بیټسمینانو ته ښه موقع شته چې دې ځل ته هغه شورټ آی پی ایل میچونو کې سلیکټ شي او بل کال ته بیا ګرانډ اکشن کېږي، لوی اکشن کې هغې کې نور هم بیا چانس زیاتېږي. نو دوی خو خیر ناکام شو، حضرت زازی صاحب ناکام شو، نجیب الله زادران هم ورسره ناکام شو. خو راځو د همدا پېښور زلمو ټیم په اړه. پېښور زلمو خپله برخه کوشش وکړه، ښه کار یې دا وکړه چې تقریبا 15-14 رنزې پاتې وې، هغې پورې ور ورسېده. میچ کې همدا مهم دی، دوی دپاره رن ریټ په راتلونکي وخت کې به دا ډېره مهمه دغه که چېرته داسې وشي چې مثلا ټول ټیمونه په 10 بغیر د اسلام آباد یونایټډ نه په 10 پوینټونو باندې پاتې شي، نو پېښور زلمي رن ریټ ښه دی، ورسره د ملتان سلطان رن ریټ هم ښه دی، مګر د دوی 2 لوبې، یو لاهور کلندر سره پاتې ده، یو یې ورسره د اسلام آباد یونایټډ سره. دواړه خطرناکې لوبې دي، که دواړه مثلا بایلو دی، خو
دغه 8 پوینټس کې پاتې شي بیا هم چانس ته چې لاړ شي مګر پېښور زلمی رن ریټ ښه دی او فرست اول اسلام آباد یونایټډ دویم به ورسره چې کوم ټیم راځي هغې ټیم ته پلی آف کې 2 چانسه میلاویږي یو به اسلام آباد یونایټډ سره میچ کوي بل د هغه دویم میچ چې د کوم 2 ټیمونو ګټونکي ترمنځ او د بیلونکي ترمنځ نو ټیکنیکلی اول او دویم پوزیشن والا ته 2 چانس وي نو پېښور زلمو دپاره دا چانس خو یې مس که معلومات به اوس وشي چې مس شو که نه که ملتان سلطان راتلونکي دواړه لوبې ګټي نو دوی به دویم نمبر پوزیشن ته لاړ شي ګوره اخیري نمبر نه دویم پوزیشن ته ګور دا چینج یې راوسته ټیم کې ډېر ښایسته بیلنس ټیم یې دی نو پېښور زلمو بیټینګ یې ښه بالینګ خو یې دونه خاص ونه کوي دوی یو څه پلیران هم ریسټ کړي وو مګر اوورال ښه لوبه وشوه دومره تمه ترې نه کېده چې کله 240 رنزې وکړې او سپیشلی چې حضرت زازه هم آوټ شو زر دغه هم آوټ شو هغه بل د انضمام الحق خوره امام الحق هغه هم آوټ شو نو مګر بیا هم دوی شعیب ملک او نور نو ښه دی چې دا هم ورسره ټچ کې شو مګر د څوي پلی آف کې بس بیا مقابله دی چې کوم پلیران د کوم ټیم پلیران په هغې ورځ باندې ښه پرفارمنس ورکوي 2 ګیمه دي یو ګیم ګټي اینډ نیکسټ فاینل ته وځي نو د پېښور زلمي مینوال ګډ لک په پلی آف کې به انشاءالله زما په نظر باندې ستاسې ټیم وي او اسلام آباد یونایټډ مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي راځو سیکنډ گیم د کراچي کینګ او د لاهور کلندر خان راشد خان صاحب او زموږ ینګ سپینر نور احمد لکنوال ما خو مخکې ویلي افغانستان سره د سپینرانو فوج دی فوج څه دی لکه اردو موږ سره دغسې ماشاءالله موږ سره ډېر سپینران دي راشد مجیب نابي قیس نور احمد ظاهر خان موږ سره سپینران ماشاءالله په ډومestic کې نور دي شفیق الله غفاري همداسې نور را روان دي مګر زموږ ټیم ته چې د چا ضرورت دی هغه د فاست بالر ضرورت دی یو داسې فاست بالر چې 140 پلس سپیډ ولري ما کوشش کاو ګوره زه تاسو ته دلته په دې دغه کې یم هر څوک چې که په پېښور کې م یاستئ تاسې سپیډ لرئ 140 پلس سپیډ لرئ کنزسټنټلی نو ما ته خپله ویډیو را لیږلی شئ زه به تاسو ته کوشش وکړم زموږ دا کار دی چې د افغانستان ملي ټیم ته 2-3 داسې بالران پیدا کړو چې 145 یا 140 پلس کې همداسې دا سپیډ بیا معمولي زیاتېږي ځکه هغه ته ورسره کوچز ورسره کار کوي چې دا لاس څنګه راولې کوم ځای ته راولې ملا څنګه بینډ کې څنګه په طریقې لینډینګ وکړي هغې سره هم چې څوک ینګي 5 مایلز پر اور یې زیاتېږي اوس لکه ګوره لاهور کلندر سره زر د صرف یم ښه شاهین افریدي او پرېږده خو یو نیم بال په 145 کوي حارث رؤوف کنزسټنټلی 147 145 دغه ابل یو احمد دانیال راوستی دی هغه هم 145 پلس کوي همداسې ورسره په پی ایس ایل کې نورم پلیر حسنین دی محمد موسی دی ډېر ورسره داسې بالران دي چې یو ښه 4-5 بالران ورسره داسې چې 145 پلس بالینګ کوي نو زموږ دپاره هم همداسې پکار دی نو سپینرانو کې ماشاءالله ګوره نور احمد صاحب نن 4 اوره 19 رنزې 2 وکټې راشد خان هغه مخکې بالینګ وکړه 4 اور 15 رنزې 2 وکټې واخیستې په یو اوور کې 2 وکټې د بابر اعظم او چاډویک والټن هغې نه وروسته باید لاهور کلندر دا کیپټلایز کړی وای مګر هغه نور بالرانو په 15 اورو کې تقریبا 55 رنزې ورکړي لاهور کلندر 150 او 58 نشو چې سکول نو 100 شپږ اویا خو ډېر زیات ټارګټ دی سره دی دا فلیټ وکټ او په دې باندې دینه مخکې خط سکور هم شوی مګر لاهور کلندر بیټینګ ما خو مخکې ویلي حفیظ ارسپانسیبل لوبه کوي فخر زمان هټ اینډ مس دی بن ډنک فارم کې نه دی نو دوی سره دوی سلسله ډیره د بیټینګ خرابه ده که مخکې هم لاړ شي زما په نظر باندې فاینل ته به ملتان سلطان وځي او ورسره کېدی شي اسلام آباد یونایټډ یا کوم بل ټیم به هغې وخت کې بیا ګورو نو د راشد خان هغه بریلینټ سپیل یې ضایع که زموږ د بل طرف نه کراچۍ طرف نه نجیب الله زادران صاحب بیډ لک هغه خپله برخه د هغه څه غلطي نه وه ډېر زبردست بال حفیظ وکړه حفیظ ډېر زیات لیفټینډران آوټ کړي دي کرس گیل تمیم اقبال ګرام سمیت مختلف قسم هغه د خپل وخت ټاپ لیفټینډران د آوټ کړي دي د لیفټینډرانو لپاره کلر دی نو دغه ته یې راووستی زموږ نجیب الله زادران ته بال یې په میډل سټمپ وکړئ او بیخي
هغه کیپر هم ورپسې دې طرف ته روانو مګر بال داسې سوینګ شو او ایج یې واخیسته د هغه ګلبس کې اسې راغی سو هارډ لک مګر کوشش پکار دی چې یو ښه اننګز مو وکړه بل هم پسې وکړئ بل هم وکړئ چې خلک دنیا وګوري چې یاره دا زموږ استعداد داسې نه دی چې هټ اینډ مس استعداد دی یو ځل راځي پرفارمنس کوي بیا 3 4 5 کې نشي کولی چې موږ زیات پرفارمنس وکړو دا به داسې شي چې نوره لارې به دغه ته خلاصوي لکه ما خو مخکې ویلي چې یو مثال یې چې یو ښځه چې چېرته واده شي که هغه ښیي نو بیا د هغې هغه نورې خویندې شي هغه هم الوزي ورپسې که نه ځان سې نورې مرکې هم راوړي نو همداسې راشد خان ځان سې مرکې راوړي دي دروازه یې افغانانو ته خلاصه کړې ده مګر اوس زموږ د افغانانو دا اوس د بیټسمینانو او بالرانو دغه ده چې دوی څومره ښه بیټینګ او ښه بالینګ کوي نو هیله ده چې نجیب الله زادران صاحب په راتلونکي کې ښه پرفارمنس وکړي نور احمد بریلینټ بالینګ ما خو مخکې ویلو 2 میچونو مخکې چې د تیسارا پریرا د کینې او نور احمد ته د چانس ورکړي ځکه دوی سره یو سپینر دی اماد وسیم کیپټن او هغه هم هغسې بالینګ نه کاوه نور احمد ریس سپینر دی او وکټې اخیستو چانس یې زیات دی هماغه کار کراچۍ تیر ځل راوستی یو وخت کې اول میچ کې خو ډېر خطرناک وخت کې بالینګ ورکړې زه ورور مې میچ مو کوتې مو ویې پرېږده چې همدغه وخت صحیح دی ځکه پریشر ټایم دی ته باید زده کړې چې پریشر څنګه هینډل کړې نو نور احمد نن هم خطرناک وخت کې راغی بهترینې وکټې ورته واخیستې د حفیظ اینډ د بنډنګ دا بس د لاهور کلندر ملای ورته ماته کړه نو 4 اوور 19 رنز مین اف دی میچ ویل پلیډ خوشحالیږو چې افغانان هر ځای کې ځلیږي او ماشاءالله د سپینرانو فوج دی وزهیله ده چې موږ په دې وطن کې فاز بالران هم پیدا کړو نوین الحق یو بالر دی خو هغه سپیډ مخکې چې انډر 19 کې 142 اوس 127 30 نو هیله ده چې داسې یو بالر پیدا کړو مخکې خو ما وی چې 145 پلس اوس که 140 پلس مې 142 143 نو هغه سره چې کار وشي د هغه سپیډ نور هم زیاتېږي انشاءالله زموږ کور کې یو زما خپل رور دی لګیا دی جم کې هم کار کوي کوچ سره هم کار کوي سپیډ یې چې دی 140 پورې کوشش کوو چې هغه سپیډ اوس فیلحال خو موږ سپیډ ګن کې نه چیک کړی خو ډېر ښه فاست بالر دی نو انشاءالله چې کله سپیډ ګن ته لاړ شي اب هم 140 پلس وي دا وطن زموږ د ټولو وطن دی استعداد چې که زما روري که ستا روري چې هر چا روري پروا نه کوي خو چې استعداد پکې نه وي هغه به ټیم کې نه وي ځکه دا د افغانستان ټیم دی دا د چا شخصي میراثي ټیم نه دی نو انشاءالله دا د نن ورځې 2 لوبې سبا بله لوبه هم د په پی اس ایل کې او سبا به یوه لوبه هغه هم د ملتان سلطان او دغه ترمنځ زما په نظر باندې د لاهور کلندر لاهور کلندر او ملتان سلطان ګور لاهور کلندر ته سخت دغه را روان دی سبا میچ نو ټف میچ دی ګډ لک معلومات به وشي چې څنګه چل کېږي زما په نظر باندې خو ملتان سلطان بهترین ټیم دی مګر معلومات به وشي سبا ته خپل ټیم کې هغوی کوم کسان کینه نه زموږ رحمان الله ګربز صاحب ځای اوس په ټیم کې نه جوړیږي خوشحاله به شو چې چانس ولا ورکړي مګر زما په نظر ځکه شان مسعود هم سکور وکړه هغه جانسل چارلز هم سکور کوي نو د چانس به نه بعضې خلک یې مریض دی خو زما په نظر مریض نه ځکه ټیک ټاک کې خو ډېر زیات تاویده را تاویده مریضان خو داسې نه نو که مریض هم یې خدای د شفا ورکړي مګر ټیک ټاک په ځای باید په پریکټیس وکړي ضروري نه چې ته میچ کې ولوبېږې که هم نه لوبېږې ته چې ملتان سلطان سره همداسې هم پریکټیس کوې نو ته د شاهنواز دنی خلاف پریکټیس کوي محمد عمران خلاف پریکټیس کوي د سهیل تنویر خلاف پریکټیس کوي د سهیل خان خلاف پریکټیس کوي عمران طاهر خلاف پریکټیس کوي ته ښه بالرانو خلاف پریکټیس کوي او ته انشاءالله نور هم ښه کېږي نو هیله ده سبا له چې رحمان الله ګربز ولوبئ کوی نه لوباو بس بیا هم ملتان سلطان چې دی فیورټ ټیم دی لاهور کلندر ټیم چې دی حالات خراب دي انلیس راشد خان بریلینس راشي 4-5 وکټې واخلي چې ویلې اوس زموږ پریډکشن خراب شي هېڅ پروا نه کوي نو دا و د پی ایس ایل په باره کې چې بیا نور میچونه راځي بیا په هغې په اړه خبرې کوو د شورټ د میچ وخت کې یا میچ نه مخکې د هغې په اړه لږه تبصره یو منټ 2 هغه تاسې زما ټیک ټاک کې فالو کولی شي ټیک ټاک هم همدغه شینواري سپیکس په نوم دی نو ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه ډېره مننه ستاسې رور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم